چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی فتلی چې وتلي 15 کیلو دی دا ځین ورستا زیادو مه څومره ژوند د مزو دی ورتاو شوی وم که نه په دې کې راله د پیسه مازغه درنه لګولي ما خپل مازغه چې وه پوه شوي دي په دې کې د پیسه مازغه دي په دې کې د بیزې د چیري مازغه دي پیسه چیري ته وایي که نه په سر کې د هغه مازغه لګولي په دې کې 512 جی بي میموري کارډ دی نه مې بانک نه مې لونګ خرابوي شوګیري د سړي رنګ خرابوي د دنیا خانو خراب نه کړم د دنیا خانو خراب نه کړم ما به داره بنګړو ژوند خرابوي کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق خو د خانه وی نو مړ به وی زه یې 2-3 میاشتو انځور کړمه عشقه د پخواله وی نو مړ به وی مخکې په ډوکوالي جرمن ته هم بوځې وم په جرمن ته به موټرسایکل خپوېږه جرمن خلک په جاز کې موټرسایکل خو نه ځي دا د جاز جرمن ولې کوم ځای دی غلو تنګي ته جرمن نه وي غلو تنګي ده دا غلو تنګي ورته وایي دا غله دی هلته نو کې شاعر څوک وخت دی منیرې هغه سره ملاو شوی اول زما سره ملاو شوی شعرونه یې ریکارډ کړه ما ته وایي زه به تا پسې 2 میاشتو نه ګرځېدم ته ما په اسمان غوښتې الله پاک په ځمکه راکړي او تشو هلکانو جینکو له کار خراب کو دغسې رشکو دې سوزکو له کار خراب کو او د جومات دنګې منارې شه دا جینکۍ په اور پسې شه زما د قام سترګې ړندې شه سړی بادشاه کې بیا خیرې ورته کوي نه دا راته ووایه سکول تعلیم سبق مدرسه دا ته ځای راځي که نه دا راله په یادو راځي په یاد څنګه درځي یو ته ما ته ووایه هم ته په انګلیش کې څه وایي مینګو کیلې ته څه وایي بنانا شادو ته څه وایي شادو ته شودو که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دې لکه ستوري د اسمان شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو عادي خان یم، تاسو ګورئ سباوون ټي وي. نن ستاسو ملاقات دی او داسې ملغلرې سره کومه چې یقینا په سوشل میډیا باندې د هغوی یو نوم شعر شاعري کوي، مزاحیه پروګرامونه، مزاحیه پروګرامونو ته خلک کوي دغه شعرونه چې کوم دی وایي مزاحیه شعرونه وایي او نن هغه له راغلي نو ما وایي چې دغه ستاسو دپاره ښایسته ښایسته مزاحیه شعرونه، کلامونه او نور مزاق ګپ ورسره خو مو لګو. سهیل اوتر صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته ووایه ژوند په کوم ځای کې پیدا شوي یې؟ ژوند ځای هم کوم ځای دی؟ ځای هم سوات وډیګرام بونیر ته کله دلته راغلي یې؟ ډېر وخت هم وسو. دلته ځایونه خپل دي؟ شعر شاعري سره مطلب شوق څنګه پیدا شو؟ څنګه سوشل میډیا باندې وایرل شو؟ روټین ورتاو شوی وم که نه په دې کې راله د پیسه مازغه درنه لګولي ما خپل مازغه چې وه پوه شوي دي په دې کې د پیسه مازغه دي په دې کې د بیزې د چیري مازغه دي پیسه چیري ته وایي که نه په سر کې د هغه مازغه لګولي په دې کې 512 جی بي میموري کارډ دی یا سپه یو 2-3 شعر نور هم ووایم شعر به وخت 2-3 تپوسونه به کوو خیره جي څو وروڼه لرئ؟ 4 وروڼه لرو، شپږ خویندې. ماشاءالله. تاسو مشران وروڼه شته؟ د کار هغوی کار روزګار کوي؟ یو دیاړي کې یو حافظ دی د خیره سره. حافظ دی. دغه حافظ تا ته کله نه کله یاره غوسه کېږي نه چې دا ته خلک مطلب خلکو ته شعرونه په سوشل میډیا راځي؟ کله مې پله ته وایي کله مې نالی ته ولي. دا اوس موږ درولو یاره موږ ووینو هغه کسان هلته اوس تاسو کلیوالو چې دی سهار وځي او ماښام را پیدا کېږي نو ته چېرته ځې؟ زه بس ما ته کارونه پراته دي که نه کارونه دي ما پلاره بس ماشوم دا خبره وړوکی شي او دومره کارونه په سر اخیستي دي څه وکړو د مینې په باره کې درته اوس یو شعر هم ډالۍ کوم هغه به کوي خو مینې دې کړې ده مینه دې کړې دلته د دنیا سوخیله دنیا خلک راشي ستا سره ویډیوګانې کوي خپل پیجونو دپاره څوک داسې راغلي څه مرستې سره کړي چې له څه ګفټونه څه دروړي څه پیسې میسې څوک درکړي چې راشي او راکوي
نو څه ته موبایل ولې نه ساتي؟ باخبر بونیر والا چې مې یو ویډیو کړې وه هغه ډېره وایرل شوې وه یاره. د هغې سکول تعلیم سبق مدرسه هدف ته ځای راځي که نه؟ دا راله په یادو راځي. په یاد څنګه درځي؟ یو ته ما ته ووایه هم ته په انګلیش کې څه وایي؟ هم ته په انګلیش کې څه وایي؟ مینګو. کیلې ته څه وایي؟ بنانا. شادو ته څه وایي؟ شادو ته شودو. او مدرسې سبق ته ویلې؟ مدرسې سبق مې نه دی ویلی. ولې؟ نه مې داخلي پلار مې نو. ولې څه وایي چې شعرونه وایه؟ وی ته پټېږي. نه نو بیخي د سکول او سکول د بیخي نه دی ویلې؟ سکول مې د اتنا پورې ویلی دی. اوهو دا خو تا ډېر غټ تعلیم کړی دی نو مخکې نه تلې؟ نه ولې؟ بس بیا کوټې نه ورتاو شوم چې بس مې کړو. نو دا ډېر تکړه وې ځکه؟ اوه نه دا کوټې نه ورتاو شو مطلب دا قدرمند تاسو کتی شي دا د کوټې نه پرېوتی او دې کې دا بیا دې کې څه مازغه لګېدلي؟ پیسو. پیسه مازغه پکې لګېدلي؟ چیلي پیسو. چې ژوند مې ښه ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیپټي وی سحر څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وی په هر جیب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی پلو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی چې نه په ما را چا آواز وی نه په ما را چا ماتخ وی چې ستړی مې څاروي کې ویم استاز وی پلو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی نو ستا وی ته زما وی دمه به پای راوړلی د چا چې لنګې غوا وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی په سر کې سپین نشته له اوس د ځوانېدو دی په تله چې یې وتلې 15 کیلو دی دا ځین استاز یادومه څومره ژوند د مزو دی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی نو استاد چې دا سخیل به دې ښکل کړی به دې راز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی نه مې بنګ نه مې لونګ خرابوي شوګیري د سړي رنګ خرابوي د دنیا خانو خراب نه کړم د دنیا خانو خراب نه کړم ما به داره بنګړو ژوند خرابوي یو دوه درې شعره به ته نور ډالۍ کړمه وی دا دوه مخې زمانه را باندې بو شوه زړه مې رو رو د یارانو راټولېږي او حسن په کتو کمیږي نه د زمزم اوبه په څښو کمیږي نه په قسمت چې څوک جاړي بېوقوف دي قسمتونه په ژړا بدلیږي نه او خپل زړه چې دې نه وي یاره مه راځه ته زما د زړه دپاره مه راځه زه به د دې زین په کور په لاره نه درځم زینه ته زما د زړه په لاره مه راځه خپل زړه چې دې نه وي زینه مه راځه ته زما د زړه دپاره مه راځه زه به ستا د کور په لاره نه درځم زینه ته زما د زړه په لاره مه راځه زینه یو شعر ورته بل وامه ژوند کو بې له تا نه وې نو مړ به وې مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق خو د خانه وې نو مړ به وې زه دې 2-3 میاشتو رانځور کړمه عشقه د پخواله وې نو مړ به ساتم زه کو بې ایمانه وې نو مړ به وې زه رزین د مور په دعا رنګ یمه بیل کې د دې پلارې نه وې نو مړ به وې او تشو هلکانو جنکو له کار خراب کو تشو هلکانو جنکو له کار خراب کو دغسې رشکو د سوزکو له کار خراب کو او د جومات دنګې منارې شه دا جنکۍ په اور پسې شه زما د قام سترګې ړندې شه سړی بادشاه کې بیا خیرې ورته کوي نه وخت په رانه ستا دا ملاقات پاتې کېدو منځه کې به اکثر رانه رکات پاتې کېدو او افسوس کې اتفاق تر سره مل وې پښتنو نو ولې به مو بل ته اختیارات پاتې کېدو او پرون چې ستا د خوښې جینۍ بل ته ودېده پرون چې ستا د خوښې جینۍ بل ته ودېده زینه سرې زړه کې احساسات پاتې کېدو د یوې موره پیدا نه وي صحیح ده د یوې موره پیدا نه وي صحیح ده خو په یو بل باندې ګران یو لګرونه اوس به شعر شاعري خو تاسو وکړه قدرمندو ادو وکړه تاسو وکتله بابا مخکې په ډوکوالي جرمن ته م بوځې وم په څه کې په خوب کې په جرمن ته به موټرسایکل خپوېږه
جرمن د خلک په جاز کې موټرسایکل خو نه ځي. دا د جاز جرمن ولې کوم ځای دی؟ جرمن کوم ځای کې دی؟ غلو تنګي ته جرمن نه وي. غلو تنګي ده؟ دا غلو تنګي ورته وایي. دا غلی دی هلته. غلا کوي؟ او څه کوي؟ نسوار پسې لګو. اوتر صاحب نسوار په یو ځای واچو ګوره ښځې بار بار په ویډیو کې بیان اچي سوچ ونډې اچي یوه شو لږ مخامخ کا وی واړه ونسوار چې نشه دي سر کې زی راځي واړه ونسوار چې نشه دي سر کې زی راځي هغه جنې خره چې دې زین له بشبیلي راځي واجی وایو دا کنه ډېر ښه ها نسوار کې ده او دې زین ته به یو شعر بل ډالای کوم ښه جی وی ګل مې د لدرکو د نسوارو په تیلی کې ګل مې د لدرکو د نسوارو په تیلی کې ستا دومره قدر نه ورته ارتاو کو په نالۍ کې اوس راپسې ګرځه په چیپړې غرګاډۍ کې ستا دا غاښونه ولې دا سقا شوي دي ټیک ټاک ملګري یادوي غاښونه دي پاکه ما غاښونه زما یو ډول په تاسو دی دغه تا سره موبایل نشته تاسو موبایل ته څوک رابطه مابطه کنه به څنګه کوي تا خپل راځي مالا مې د پلار نمبر په یادو راځي هغه زه خلکو ته ووایم چې بس د پلار نمبر دی ووایه کنه 0335 94 96 285 نو بیا تا ته وایي چې چا ټلیفون کړي نو خلک څه وایي چې ټلیفون کوي خلک څه وایي خلک وایي راشه ته ځې راځې ورته او زه هم راځم ها ها نو څه پیسې میسې درکوي که نه او راکوي ډېرې که لږې ډېرې بیا خو ته مالدار یاره نو سټایل خو د ماشاءالله دومره دغه شو بیا د ارمان څه دی په زړه مې ارمان دا دی که نه چې د مینې په قانون کې عاشقان زنده‌باد د مینې په قانون کې عاشقان زنده‌باد په ټولو شاعرانو کې سخیل اوتر زنده‌باد زنده‌باد دا وایي خو ارمان راته وایي چې په زړه ستا ارمان دی که کتونکي دا وخت ګوري که تا سره بیا ستا دغه ارمان برابري هسې په زړه ستا ارمان دی څه ګیره ګاډی موټرسایکل دی څه ارمان دی په زړه خو مې ټیکسلای راله د ټیک ټاک د خوږو ملګرو واخیستی ټیک ټاک ملګرو او اوس به پکې زه یو څو خبرې زه وکړم وکوه دا السلام علیکم زما د ټیک ټاک خوږو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ او سپیډ مه کوئ رش دی احتیاط کوئ او دو سخیل اوتر ډېر ښکلی میسج تاسو له درکړو هغه وایي چې د اختر زبرګې ورځې دي نو که تاسو ته په موټرسایکل او په ګاډو کې نو مطلب سپیډونه مو وخی ډېر زیات رش دی احتیاط کوئ ځکه دی نو دا ژوند چې کوم دی ژوند ډېر خوږ دی او ژوند ډېر زیات بهتر دی اخره کې به زمونږ کتونکو ته څه بس خاص کر چې مطلب سعودي عرب مطلب څومره مسافر دي د وخت تا ګوري څه به ورته وایي شعر به ورته ورته ووایم وایي مسافر دپاره یاري د غټې جینۍ غون کړي چې زنځله شي یار په غېږ کې تختوینه او سهار وختي مخې له راله لکه د میخې پرشېده سټتې شومه او مسافري پرېږدې جانانه او کلي کې چرګې بټوه خوشحاله یم شاعرانو کې شاعر څوک وخت دی منیر بنیری هغه سره ملاو شوی بل زما سره ملاو شوی تا سره ملاو شوی تا له راغلی و شعرونه یې ریکارډ کړه ما ته وایي زه به تا پسې 2 میاشتو نه ګرځېدم ته ما په اسمان غوښتې الله پاک په ځمکه راکړي سخیل 14 کلنه ماشوم دی تاسو دغه پروګرام دغه ټوکې ټکالې دغه مذاق شعرونه څه خپل پردي خپل شعرونه شته که نه خپل دي کوم دي کې خپل دي یم پردی خو راته مه وایه ګل دي یم ازغې خو راته مه وایه سم د زړه نه راته وږه قسم وکړه په تشه خوله زړګې خو راته مه وایه ستا غمونو خسې په دې خال کړمه روغ یم جانانه لیونې خو راته مه وایه او لورې د مور په شان ښایسته ده او دا تور انګړي زامنې پلار ته تلي دي نه او نه مې چرس نه مې شراب نه مې پوډر نشه کوي زینا ستا په شانتې چسکې وړکې وړکې مې ډېر زر نشه کوي او جانان چې په سرو شونډو باندې ژبه تېره کړه زینا جانان چې په سرو شونډو باندې ژبه تېره کړه بېګا مې ټوله شپه په کټ کې تبه تېره کړه بس دی دا ډېره مننه قدرمند رالو ډېره وخاندل ډېر وخاندل یو مزاحیه ډېر یو اخلاقي ماشوم دی څه خپل څه پردي دغه شعرونه وایي هغه وخت مطابق پروګرامونه کوي دغه سوشل میډیا دغه راوچتم خو زه هم که ده هم داسې په زړه داسې ارمانونه دي چې مطلب دله دی وایي چې زما یو ګاډی وی یو موټرسایکل وی او زه بل نمبر هم دا سره میشن کوم بالکل تاسو سره رابطه هم کولی شي نو د خدای تعالی یو ملنګ یو فقیر سړی دی د ویډیو مقصد مې دغه اوسه خندا څه دغه پورې نو ما چې لاړ شو او د سخیل اوتر دغه شعرونه تاسو سره شریک کړو قدرمند خوند او مزې به هم ترې اخیستې وي اوس به درنه زه واخلم یاد ښه ده او باد اوسئ د لوی الله په امان